أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة او آواز بوکلی جنتیان اصحاب النار دوزخیانو تا ان قد وجدنا چه منگا امندلا ما وعدنا ربنا حقا هغه سوچ وعده کړی وا زمون سره ربو زمونږه حقا رښتیا فهل وجدتم تاسو مندلا ما وعد ربكم حقا هغه چې وعده کړی واسطه سره رب تاسو رښتیا قالوا نعم او بوای او فعظنا مؤذن بينهم پس اعلان بوکلی اعلان کوونکې په منځو د دوی کې اللعنة الله على الظالمين چې لعنت د الله دی وی په ظالمانو باندې ونادى اصحاب الجنة کله چې جنتیان جنت تلاشی او جهنميان جهنم تلاشی نو جنتیان با د جهنميانو د افسوس او د نا امیدیو د زیاتولو د پاره او د غوی د شرمولو د پاره با اغوی ته आवाज بوکی او دا ورته ویا چې مون سره چې الله رب العزت کم لوس کله او کم وعده کله وا نو الله رب العزت زمون سره اغه لوز اغه فرق او تاسو سره چې د جهنم کم وعده کله وا نو تاسو سره اغه پوره شو الله ونادى اصحاب الجنه او आवाज بوکلی جنتیان اصحاب النار دوزخیانو تا ان قد وجدنا چمنگو مندل ما وعدنا ربنا حقا اغا سوچ وعده کړي وا زمون سره رب زمونږ حقا رښتیا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا آیتا سو مندل اغا چې وعده کړي وستا سره رب تاسو رښتیا قالوا نعم او بوای او قالوا نعم فعظنا مؤذن پس اعلان بوکلی اعلان کون کې بینهما پمینځ دوی کې دا اعلان بسوک کی اے من الملائکہ ملائک با دا اعلان کی اللعنت الله علی الظالمین چې لعنت د الله دی وی په ظالمانو باندې دا جمله دعائیه ده یعنی الله دې پلانت وکړي یا جمله خبریه ده یعنی خبر شي چې دوی د الله د رحمت نه جدا شو اللعنت الله علی الظالمین الذين كسان يصدون عن سبيل الله چې بندول کوي د لارې د الله نه ويبغونها عوجا لټوي اغه لرکو غواله وهم بالآخرة کافرون
او دوی په آخرت باندې کفر کوونکي دي. الذين يصدون عن سبيل الله، دا سبیل الله دا عام ده، د دین مراد توحید قرآن و سنت، چې د دین خلقو من کولا اولی ظلم ده. بیا قرآن و سنت کی هر یو مسئله اغشته ده. مهرباني هر یو مسئله اغا پدې کې شته ده قرآن کریم او سنتو د نبی له صلوات و سلام کې. الذين يصدون عن سبيل الله، هغه کسان چې بندول کوي د لارې د الله نه، ويبغونها عوجا، ولټوي هغې لره کوږوالی. يبغون ان تكون السبيل معوجا، یعنی لټوي چې دا لاره کږه شي د دې دپاره چې څوک په دې باندې روان نشي. لټوي چې دا لاره کږه شي د دې دپاره چې څوک په دې باندې روان نشي. او علامه ابن کثیر رحمه الله ویو، یعنی حق خلق تا په غلط لهجه او بدو ښکارا کول مراد دی، چې دا بس ګوره خیرات نه مني، پلان کې نه مني، پلان کې نه مني، پلان کې نه مني، دا خبرې خلکو ته کیا. او امام قرطبی رحمه الله وی یطلبون اعوجاجها، یعنی د دې لارې کوږوالی طلب کوي. او یبغونها په معنا د یبغون فیها، یعنی لټوي په دې لاره کې کوږوالی، اعتراضونه کوي، شبهات کوي، تحریفات و هغه پکې لټوي. او تفسیر منار کې وایي د دې ډېرې طریقې دي. مشرکان د الله توحید ته ډېر شبهات اچوي، ویره جی مونږ دا دوی ته وایي او دوی الله ته وایي، دا خو مونږ الله ته وسیله کوو. او مبتدعین هغوی بدعات کوي، مشرکین و هغه شرکیات کوي، منافقان و هغه خلکو ته شکونه شبهات اچوي. وهم بالآخرة کافرون، او دی په آخرت باندې کفر کوونکي دي، آخرت باندې کفر کوونکي دي. وبینهما حجاب، او په منځو د دوی کې بفرده وي. وعلى الاعراف، او په دغه پرده باندې به رجالن سړي وي، یعرفون پی جنبا کلن هر یو بسیماهم په نښو د هغوی. ونادوا اصحاب الجنه، آواز به وکړي جنتیانو ته، ان سلام علیکم، سلام دی په تاسو باندې. لم يدخلوها، نبوي داخل شوي جنت ته، وهم يطمعون، او دوی به طمع کوي، وهم يطمعون. وبینهما حجاب، او په منځو د دوی کې به پرده وي، یعنی په منځو د جهنم او د جنت کې به یو پرده وي. او دیتا اعراف یعنی دیوال، یو دیوال بیا. سورت حدید
دیار لسم نمبر آیت مبارکه کی دیتے سور ویلے دے او اغی تے سور اغی ویلے دے او په دې باندې باس خلکو هغه بناسوي په دغه دیوال باندې با س خلکو هغه بناسوي نو علما ویو چې په دې باندې به سوک ناشتي نو تفسیر او زاد المسیر کې او نور علما په دې باندې ډېرو تفصیل او وضاحت کړي دي یو قولدار کہ هم طائفت من المؤمنین استوت حسناتهم وسیئاتهم پدی دیوال با اغه خلق بناسوی چې نیکی او گناهونه دا دواړه برابر وي نو نیکی جنت تراکاږي او گناهونه جهنم تراکاږي په دغه دیوال باندې بناسوی دا قول ابن مسعود رضی الله عنه او دویم قول داره چې په دې باندې باطفال المشرکین د مشرکانو ماشومانو بچي هغه په دې باندې وي او دریم قول دار چې په دې باندې با انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او دریم قول دار چې په دې دیوال باندې با ملائک وي او تفسیر زاد المسیر او نور علماء ویا چې دا قولو هغه کمزور دی کمزور ذکر دی ذکر دی آیت کې ویا وعلى الاعراف رجال ویلی دی ملائکه نه دی ویلی نو ذکر په دې باندې با ويرجی دا قولو کمزور دی پنځم قولدار چې په دې باندې بالی ونی بیا مجانیل په دې دیوال باندې با اغلی ونی بیا شپږم قولدار هم رجال من الموحدين قصروا في العمل حبسوا من الجنة والنار دی باندې با موحدین وی ولیکن اعمال هغه کمزوري وی با موحد ولیکن عمل به کمزوره د جنت نه بنوي او جهنم نه بنوي وم قولدار امام مجاهد الصالحون من الفقهاء والعلماء نیکان فقهاء او علماء غبیا اتم قولدار هم فضلاء المؤمنین دا غرا مؤمنان به فرغو من شغل انفسهم وتفرغوا لمطالعه حال الناس دی بوزګاروي او خلکو حالت ته بګوري بل قولدار نه هم چې دی باندې با شهیدان وي او بل قولدار لسم قول هغه داره چې مراد د دین با هغه مجاهدین وي هغه شهیدان به چې جهاد کړي دي خو لیکن د مور پلار د اجازت نه بغیر نو هغه جهادي د جنت تراکاږي د مور پلار نه پرمانی دای جهنم طرف تراکاږي او زمون خلق کې د مور پلار تابعداري شته څه او ونادو کلن حریو بسیماهم پنخداغوی ونادو اصحاب الجنة اواد بوکلی جنتیانو تا ان سلام علیکم سلام دی پتا سبانے ان سلام علیکم چه پتا سدی سلامی لم يدخلوها نبوی داخل شوی جنتا وهم يطمعون او دی باتم کوي ګورا دا تم بولی کوي نو علماوی د اورنا بچو ساتل شوی دی نو په دې وجه د جنت تم هغه پیدا شوی دا
وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ او کلا چې واړولې شي سترګې د دوی تلقا اصحاب النار په طرفو د دوزخیانو باندې قالوا وایبا ربنا ای زمونږ ربا لا تجعلنا مع القوم الظالمین مگر دو مونږ سره د قوم ظالمانو لا تجعلنا مع القوم الظالمین ونادى اصحاب الجنه اواز بوکلی جنتیان اصحاب النار دوزخیانو تا ان قد وجدنا چې مونږ وموندلو ما وعدنا ربنا حقا هغه سوچ وعده کړی و زموږ سره زمونږ رښتیا فهل وجدتم تاسو موندلا ما وعد ربكم حقا هغه چې وعده کړی و تاسو سره تاسو رښتیا قالوا بوای نعم او فاذنا اعلان بوکلی موعد اعلان کون کې بینو پمند دې کې لعنت الله علی الظالمین لعنت الله دی وی په ظالمانو باندې الذين غسان يسدون عن سبيل الله چې بندول کوي د لارې د الله نه ويبغونها عوجا ولټوي اغه لره کوګواله وهم بالاخره کافرون او دوی په آخرت باندې کفر کوونکي دي وبينهما حجاب پمند دوی کې با پرده وي وعلى الاعراف په دغه پرده باندې رجال سړي یعرفون پی جنبا کلن هر یو بیسی ما هم پا نخداغی وناد و آواز بوکلی جنت اصحاب الجنت جنتیانو تا ان سلام علیکم سلام دی پتا سبانی لم يدخلوها نبوی داخل شوی جنت تا وهم یطمعون و دی با تمکوی و اذا صرفت ابصارهم او کلا واړولې شي سترګې د دې تلقا اصحاب النار په طرفو د دوزخیانو باندې قالوا وای ربنا اذ من ربا لا تجعلنا مع القوم الظالمين مگر دو منګو سره د قوم ظالمانو نا اللهم قوینا فی رضاک